انا لله و انا الیه راجعون. ټول الله جل جلاله پیدا کړي یو او بیرته الله جل جلاله ته ورګرځېدونکي یو. هر څه نه مخکې زه تسلیت وړاندې کوم ټولو وطنوالو ته د هرات د زلزلې په تړاو د الله جل جلاله څخه شهیدانو ته جنت الفردوس او زخمیانو ته عاجله شفا، او هغه وطنوال کوم چې د دې شدیدې زلزلې څخه روغ وتلي دي د الله جل جلاله څخه اجر عظیم او تسلیت غوښتونکی یم. واقعا ډېر دردونکې پیښه وه. نن په افغانانو باندې غم دی. نو ټول هغه وطنوالو څخه یو هیله لرم کوم چې په خارجي مملکتونو کې دي، نو هغو څخه هیله لرم چې په دې بده ورځ کې خپلو افغانانو ته لاس ورکړي د خپل د وس په اندازې سره. نو خپلو وطنوالو سره باید کومک وکړي، ځکه چې تاسې وګورئ چې ډېر زیات ویجاړي رامنځته شوی دی، ډېر زیات کورونه چپه شوي دي چې بیچارهګانو څه یې درلودل کور کې ټول هر څه د منځه تللي دي. د یو کور څخه حتی چې شپږ اووه غړي د منځه تللي چې بعضې داسې کورونه دي چې د یو کور څخه فقط یو تن پاتې دی. ډېر زیات دردونکې پیښه ده. نو په دې وخت کې هغوی زموږ کومک ته زموږ مرستې ته ضرورت لري. نن سبا چې تاسې وګورئ په دغه ټیک ټوک کې چې بعضې دغه لایف ګیمونه وي، لایف میچونه وي، نو هر یو افغان راځي یو ته شیر ووله، ګفټینګ وکړه، یو شی وکړه، بل شی وکړه. خو نن دغه 2 ورځې دا کارونه مه کوئ. که هر چا څومره وسه وي د خپل وس په اندازې سره خپلو وطنوالو سره کومک وکړئ چې تر څو د دغه کوم چې یو طرف ته بده پیښه راغلی دلته په غم کې دي او بل طرف ته داسې مشکلات چې هغوی بیخي حتی چې خوراک دپاره شی نه لري